ناشنا خلق دي. اغیار زما استاد دین غلط تعبیروي. هزار خیش که بیگانا از خدا باشد، فدای یک تنی بیگانا که اشنا باشد. بیگانا خلق تاوان کوي. اوس چا چې کلمه والله اله الا الله محمد رسول الله فاخلاص للهیت سره د ټولو حقوقو هغه بیا سره شناخته دي. هزار خیش کی بیگانا از خدا باشد، زر خپلوان خو چې د خدای سره بیگانه یې څه ګټه است. فدای یک تنی بیگانا که اشنا باشد، دا زر خپلوان دي پر دا یو بیگانه قربان سي، خو داسې بیگانه چې د اغیارو سره بیگانه دی لیکن د الله عزوجل اشنایی دی، د الله عزوجل معرفت ورته حاصل. نو خبره په چیش کې روانه وه، په فرایضو کې روانه وه چې کان خلق القرآن، چې د الله عزوجل نبي اخلاق چې وه قرآن دی، لمونځ روژه زکات جهاد. نو په هغه سلسله کې چې تېره جمعه خبره راله چې کامل اطاعت یا د بر او نیکۍ اعمال چې دي هغه چیش دي، الله عزوجل په هغو کې ذکر کړل. ایمان پر الله، د آخرت پر ورځې، پر ملایکو، پر کتابو، پر انبیاو، د عقاید سول. د نن په خبره کې به فقط یو درې څلور حقوق سره بیان کړو. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. دا حقوق دي، حقوق به یې ټول وویل. سړی زده کړي دا څه وایي قرآن. الله عزوجل فرمایي د نیکۍ خاوندان هغه دي په تاسې کې، په اطاعت و په ایماندارۍ کې کامل کسان هغه دي، رښتیني و متقیان کسان هغه دي. وآت المال چې دوی مال ورکوي علی حبه په محبت کې د الله عزوجل شپږو کسانو ته. ذوي القربى خپلوانو ته مال ورکوي، والیتاما یتیمانو ته مال ورکوي، والمساکین مسکینانو ته مال ورکوي، وابن السبیل مسافرو ته مال ورکوي، والسائلین هغه چې سوال کوي وایي د خدای دپاره راک، وفي الرقاب د مریانو په ازادۍ کې مال ورکوي، بندیان په ازادۍ. شپږ کسان دا د بر اعمال دي. مال وآت المال دی ورکوي مال و پیسې خپل علی حبه په محبت کې د چا. دلته درې احتمالات دي. علامه شمس الدین قرطبي رحمت الله علیه فرمایي چې دا د هی په ضمیر کې درې احتمال دي، پروانه کې نن به د در شکل ورکو. مال ورکوي علی حب په محبت کې هی د چا. دا هی ضمیر خو مرجع واړي کې نه واړي، چا ته راځي کوي ضمیر علی حب په محبت کې هو د الله عزوجل. دی دا مال و دولت و پیسه چې مصرفوي د الله دپاره یې مصرفوي، نوم نشان ریا سمعت ځان ښوونه نه وي پکښې. دا ښه تفسیر دی. اوس راځه د هی ضمیر مال ته راجع دی. وآت دی ورکوي علی المال مال علی حب په محبت کې د دې مال. د هی ضمیر چا ته راجع دی؟ مال ته څنګه ترجمه یې کوي؟ دی داسې مال ورکوي علی حبه چې دا مال ورته خوښ دی. پالتو لا یعنی شی نه ورکوي. یو شی دی د ده د خوا ناچپه دی، یاره دا شی مې بالا نه دی پکار، هسې دا یو چاته ورکړه، د دې ګټه نشته. که څه علما ولیکلي دي ستا د خوا چې کوم شی ناچپه سو تر دغه خو نو بهتره ده چې دې په امبارو کچره کې غورځوي چا ته یې ورکړي، لیکن نه. داسې مال به د الله په لار کې صدقه کوې علی حبه چې تا ته محبوب وي. دا به نه کوې نن ورسره الله شکر روان شو. واده چې وریجې غوښې راوړي دي، ماښام د ښځو سم اضافه سولې، د نارینهو سم اضافه سولې، سارې مدرسې ته راوړي. دا طالبانو شاګردانو ته ویسي ما عمومي قانون پر لګولی دی چې چسپ یې په لاس ورکوئ. نارینه یې راوړي بیا پاته سولې، اشپز ته مال لاس ور نه وړي. څه د لوږې نه مرو نو ناس کنټرول که مشکل نشته، غوښې نه خورم څه مشکل شته، 2 هفتې کېږي ما غوښې نه دي خوړلې څه مشکل شته، ما نه دي خوړلې، خورم یم نه چې بیا چرګ حلال کړی چې ماښام یې نه مافي. شومانده وریجې غوښې راواځي دا شاګردانو ته، دا خو اهانت دی. نو ما دوی ټول ویسه د فلکي مزدورانو ته، هغوی ته یې ویسه. صبر ښه شی دی،
دا تکبر نه دی، دا غرور نه دی. ته هغه شی ما ته راواستوي چې هغه ستا ناپکاره دی، هغه الله عز وجل ته نه دی قبول. علی حبه محبوب شی ویسه برای ماښام چې تا دا یو دی ګوریجي یو دی ګوښې راوړي او ګرمې وې ته ورشه کوي، په دې وخت کې ستا ولې مدرسه نه وفیه؟ دا مزاج دی. نورې مدرسې قبلوي زه خو وللناس فيما يشكون مذهبي. ومن عادتي حب دياري لأهلها وللناس فيما يشكون مذاهب. شاعر وای زما مزاج دا دی چې زه د یو سرای سره د یو علاقې سره د یو تعمیر سره محبت کوم په دې خاطر چې دلته یو څوک اوسېږي. زما د دې دیوالو سره نه دی محبت، دا زما مزاج دی. وای بعضې خلک ښه تعمیران خوښوي، ښه بلډینګان خوښوي، ښه مارکېټونه خوښوي، پلانکی مارکېټ. دی وایي نه، زه به خپل مزاج در وښیم. ومن عادتي حب دیاري لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب. زما مذهب و مزاج دا دی چې زه یو تعمیر خوښوم، یو ځای خوښوم چې هلته یو څوک اوسېږي. نن زموږ مدینه خوښه ده، المدینة المنوره. ولې خوښه ده؟ څوک اوسېږي هلته؟ حبیبی خدا مصطفی صلی الله علیه وسلم. وللناس فيما يشكون مذاهب. وای خلق په عشق کې مختلفې طریقې لري. زما مزاج وای دا زه دا شی نه خوښم. نو دا هی ضمیر دا سوچ وکړي دا چې یو شی ستا ناپکاره سو پالتو سو بیا ته مسکین ته ورکوې، الله عز وجل ته نه دی محبوب ده. نو زموږ قانون دغه دی، موږ وایي په لاس یې ورکړه. داسې ورته وایي. ما څه ورته ویل؟ ډاکټران دي ژوند دي. ما ته ویل ډاکټر صاحب خوا بري. ډاکټر وایي د ماښام شی مه خورئ، زموږ طالبان ګر مریضان وي. و څنګه په لاس ورکوي چې په لاس یې ورکړي دیوګونه دي ویسې. دا وایي متکبر، دا دی په مدرسو کې هم وایي فرعونیان نشته، خو دا یو پیدا سوی دستي به ټاپه ورسره ده. ډاکټر صاحب خوا به دی. ډاکټران ډېر ملګري دي. ډاکټر صاحب وایي د ماښام شمانده شی سار مه خورئ، بیا دې په معده کې چپیلري پیدا کېږي، بیا په چا جوړوي، ترخې ګولۍ دې خورې. نو دوی هم برابر کړي. اپلکې والا چې وخوري مشکل نشته، هغه سهار و ماښام کار کوي، هغه سهار و ماښام کارونه کوي، هغه ته مشکل هم نه جوړي، موږ ته جوړي. نو دا کم کار دا اوس کار علی حبه. د هی ضمیر دلته مال ته راجع دی. دغه الله والا کسان هغه دي، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. رښتیني انسانان هغه دي، متقیان انسانان هغه دي، په نیکۍ کې د کمال خاوندان هغه دي چې دوی مال مصرفوي. کم مال؟ علی حبه، هغه مال چې دته محبوب وي. دا اوس کم مال دی چې دا مصرف کړي؟ انګیا زړه شوی دا مسکین ته ورکړه، دا نه دی. دا کوټې زوړ شوی دا مسکین ته ورکړه. صحیح ده. ګوره تقابل ستا چې تی په انبارو کچره کې غورځئ، نسبت ښه ده چې مسکین ته ورکړې. هغه مال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. څلرمه سپاره وګورئ، د څلرمې سپارې د شروع آیت دی. لن تنالوا البر، هیڅکله تاسې کامله مکمله نیکي نسئ حاصلوئ حتی تنفقوا، چې مصرف نه کوئ مما د هغه ماله څه تحبون چې تاسې خوښوئ. زړه انګیا، زوړ کوټ، زوړ پټو، زړه لنګوټه، سړي وریجې وغوړشي، دا یې چاته نه دي محبوب د ځانه شاړئ. لن تنالوا البر. نش په ویشه الله نه راضي کېږي، موږ یې څه کوو؟ نو زکات خو ځکه مدارس اصولوي، مدرسې والا زکات اخلي. ولې اخلي؟ چې الله په راضي کېږي. نو زکات هم د مال خیره ده، نو مجبوري ده. څنګه کوي فقراو په دې کې لږ دا اهانت معامله ورسره. الالي مدرسې دي ویسي دوی دا فکر کوي دا د لوږې مري. نه، صحابت څوک وه؟ ابو هريره صاحب فرمایي، واورئ، ابو هريره صاحب فرمایي چې موږ په مسجد نبوي کې د 80 نیولې تر 80 پورې اصحاب صفه اوسېدلو. موږ په مسجد نبوي کې د رسول الله شاګردان، موږ په مسجد نبوي کې پر رسول الله باندې قرآن او حدیث وایه. داسې لوږه پر موږ راغلې ده، وایي زه به د لوږې بې سده شولم، د لوږې به بې سده شولم په دغه مسجد نبوي کې چې تاسې په عمرو کې ورځئ. دلته به زه بې سده شولم د مسجد نبوي د روضې شریفې سره. صحابه به راله، زما په څټ پسې بې پوندې مو ښولې، دا د میرګي دوره پر راغلې ده. وایي په الله مې دې قسم ما میرګی پېژندلی نه، زه د میرګي دورې نه وم، زه لوږې وهلی وم. موږ خو بیا صبر لرو. نو صبر ښه شی دی. پر قانون در سره ځم، پر ضابطې بې صبري نه کوم. موږ ته استادانو دا تعلیم را کړی دی چې پام کوئ خپل علم د اهل دنیا په تمې و لالچ برباد نه کوي. موږ ته دا تعلیم را کړی دی چې پام کوئ په خانانو پسې نه سئ، پام کوئ په سرمایه‌دارانو پسې نه سئ. دا موږ ته تعلیم را کړی. دا چې زه نن دې عمله دوی مه ملامتوه. زما د سند سلسله شاه ولی الله صاحب ته ځي، زموږ د سند سلسله د الله پیغمبر ته ځي. وبه قال حدثنا فلان قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا. دا چیرې دي دا سلسله؟ دا ابو هريره صاحب ته ځي، دا رسول الله ته ځي، دا جبريل امین ته ځي، دا سیده الله ته ځي.
د دین معامله باید صفا وي. زه دوی ته وایم یو د دنیا معاملې دي ګډبډ دی، صحیح د موږ نه یې صفا، د مدرسې لین، د مسجد لین، د درس و تدریس لین، د عالم و متعلم لین باید صفا وي. کوشش وکړو چې نه صفا یې نه مشکل دی، خپل کوشش وکړو، تمه نه کوو چاته، لالچ نه کوو. زکات درڅه اخلم، خیرات درڅه اخلم، په لوړو سترګې درڅه اخلم. دا به احسان منې چې ستا زکات مې واخیستی مصرف مې کړي، کې راوړې راوړه که نه ځه. خو مدرسه دې خرابېږي، کور دې وران څه، خو بیا سبا طالبان به در باندې ودرېږي، د شاګردان به در باندې ودرېږي. په ښار کې به دې نوم په یوه روپۍ سي، چا 500-600 شاګردان هغه مدرسه ودرېده، نو ودې درېږي، څه مشکل شته؟ د چا چې مقصد د الله رضا یي، د هغه په نیت 600 شاګردان، یو شاګرد 15 شاګردان یو دی. شاه اسماعیل صاحب هم زما استاذ کېږي، شاه اسماعیل صاحب هم ستا استاذ کېږي. شاه اسماعیل صاحب موږ ته دا هدف راکړي، هغه چې د ډیلي په مسجد جامع کې د 10,000 کسانو دپاره کوم بیان وکړي، هغه بیان یې په یوه ځینه کې د یوه سپین ږیري دپاره وکړي، په جواب کې څه ول، ول هغه 10,000 ته چې مې وکړي هغه هم د یوه دپاره و، دا یوه ته چې مې وکړي هغه هم د یوه دپاره و. زموږ د مدرسې چې کوم مهتمم دی حضرت مولانا محمد یوسف بن نوري رحمه الله، دا وفات سوی دی. د چې کله مدرسه جوړه کړل او مدرسه پر مخ ولاړه، اوس هم بیا کاله کېږي هغه مدرسه روانه ده. د دا وصیتنامه لیکلې وه چې ګورئ ما د دې مدرسې خښت او بنیاد د الله دپاره ایښی دي. زه تللی یم څو واره حرم شریف ته، ما ملتزم شریف نیولی دي، ما الله ته ژړلي دي چې یا الله زما مدرسه د الله دپاره کړه. دلته چې هر څوک راسي یا الله الله والا یې جوړ کړي. خو واورئ زما د مدرسې دپاره به څوک ځان نه ذلیله کړي چې په دنیادار خلکو به سیاس پلانکی خانه کو پلانکی خانه کو پلانکی خانه کو. هغه عالم به په ټولنه کې ذلیل وي چې په اهل دنیا پسې وي، اهل دنیا ښه خوند کوي چې په علماو پسې وي. نعم الامیر علی باب الفقیر، کم خان کم سرمایهدار کم دولتمند سړی چې د عالم دروازې ته راسي ښه خوند ورسره کوي. نعم الفقیر، ستاسې په ټولنه کې هغه سرمایهداران، هغه پیسهداران، هغه اهل دنیا، نعم الفقیر ښه خلک دي علی باب الامیر چې د عالم پښو ته راتله. پر پاتیا بیا تمه معاملات وه چې دی خان مړی اوس خوندیوالي ده، نو پاتې ته به ورځو، ادیرو ته به ورځو. بئس الفقیر علی باب الامیر، بد علما هغه دي چې د خانانو پر دروازو شوري، بد علما هغه دي چې د خانانو دروازو ته ورځغلي. دعوت ځان ته شی دی، تاسو نوم داسې مه کوئ سړی کافر کوي. یو خان دی ته دعوت کړلی ماښام یې میلمه، دا خو بې اخلاق دي، پروا نه کوي. نو خان دی زوی یې مړ سو، پاتې ته به ورځو، نو خو ادیرې ته به ورځو، خو د هغه به داسې هم نه دي العیاذ بالله چې کافرانو فاسقان دي. یا دا ترتیب دی، تمه لالچ به نه وي په مابینځ کې. ښه سرمایهداران هغه دي چې د علماو دروازو ته راځي، بد علما هغه دي چې د سرمایهدارانو دروازو ته ورځي. که کار و که ضرورت و که مقصد و هغه